ګرانو ملګرو، افغانستان هغه هیواد دی چې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوې. د افغانستان انتخابات تقریبا 3 میاشتې وړاندې ترسره شوي دي چې تر اوسه پورې نتایج نه دي اعلان. دا چې نن تازه کمیسیون څه خبرداری ورکړی دی، کوم ښه زیری ورکړی دی، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې به سبا اعلان کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سبا یکشنبه به د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د پاتې 7 ولایتونو د رایو بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی دی او په اطلاعاتي بانک کې د بغلان، بدخشان او فاریاب د پایلو د پاڼو رسولو سره سم به لومړنۍ پایلې اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره ورځ ویلي و چې د شنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره له تخنیکي پلوه چمتووالی لري. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم پرون د ټاکنو له کمیسیونه وغوښتل چې هر څومره ژر کولی شي د ټاکنو لومړنۍ پایلې د اعلان کړای شي. بلخوا هغه ټاکنیزې ډلې چې د پنجشیر، بدخشان، بغلان، سرپل، فاریاب، جوزجان او تخار ولایتونو د رایو په بیا شمیرنه کې حضور درلود وایي باید هغه ټاکنیزې ډلې چې ډېرې درغلي یې کړي دي عدلي او قضایي ادارو ته وروپېژندل شي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. چیرې مو همدغه ویډیو خوښ شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.